استا نظام راولي چې موږ او تاسو سر او مال پکې محفوظي، زموږ او تاسو حیا او ناموس پکې محفوظي، زموږ او تاسو سر او مال پکې خیري. ما ته د ملا صاحب رحمه الله هغه خبره را یاد ده چې کله ته چا ورته ویل چې ملا صاحب دا خو ټول جهان هغه دا به څه کوو. الله دې غرق رحمت کړي، الله دې هغه هر یو وړوکی د هغه د خپل خاورې په جنت الفردوس کې یوازې ما هسته ورته ورته د زړه نه دعا کوئ. دا نن چې موږ دلته هسکه غاړه یو په ازادۍ دا د ملا محمد عمر رحمه الله د هغه د قربانۍ د هغه د تکلیفونو برکت دی. نو ما ته د هغه دا خبره ډېره زیاته په زړه ده چې ویل چې ټوله دنیا را روانه ده، ملا صاحب دا به څه کوو. وایي باره پرېږده چې راشي په یو ځل ټول مات کړو، څه به یو یو راځي او ماته وبئ. هغه د ټوله دنیا راغله، الله تعالی ماته کړله. دا د ما کمال نه و، دا د موږ کمال نه و، دا صرف د الله تعالی نصرت و د ولي الله اولیاءو څخه. د الله نصرت دی، دا د هغه نصرت دی موږ سره، دا د الله ډېره لویه فرزونه په موږ او تاسو باندې. او ملا محمد عمر رحمه الله په موږ او تاسو باندې ډېر لوی حق لري. د موږ او تاسو دپاره د دې زه یوه بله خبره هم درته وکړم، ډېره دردونکې خبره ده. والله زه نشم برداشت کولی چې د خولې نه وباسم. یو عالم کیسه کوي، ما نه هغه نوم اوس غلط شو. وایي ما ورته وویلې چې ملا صاحب خیر دی که نورې کورنۍ سره د ملاقات نه کوي، نو ملا یعقوب سره خو ملاقات وکړو. نو وایي چې کله چې ما ورته وویل چې ملا یعقوب سره خو ملاقات وکړه خیر دی بچی دی. وایي ملا صاحب ما او الله مې سره پرېږده، ما او الله مې سره پرېږده، زه اوس نشم کولی. د ما په وجه مسلمانانو ته تکلیف رسېږي. که چېرته الله تعالی ما ته په دنیا کې د جنت یو طرف جنت کې وي او بل طرف ته د خپلې کورنۍ ملاقات کې وي، نو زه به د خپلې کورنۍ ملاقات خوښ کړم. خو بس د الله دپاره زه خپلې کورنۍ سره ملاقات نشم کولی. دا بعضې خبیثانو به چې ویل چې ملا صاحب په کوټه کې دی، ملا صاحب په کراچۍ کې وفات شو، ملا صاحب دلته داسې شو، ملا صاحب تر آخر سلګۍ د افغانستان نه ونوتو بلکې د ملا جبار عمري په ځای کې و. د ملا جبار عمري ته دا خبره وکړه چې ما والله تعالی مې سره پرېږده، ما د الله دپاره خپل کورنۍ نه استعفا کړې ده او خپلې کورنۍ سره بس د الله په حضور کې به بیا ورسره مخ کېږم. نو دغسې اولیاو قرباني ورکړې ده، دغه قرباني موږ باید وساتو، دغه قربانۍ کله وکړو او دغه قرباني باید موږ د دې په برکت باندې